د کائنات سردار د رحمت د لاسونه داسې اوچت کړه چې اوچت یې کړه نو ابو هريره سے پمنډش پاسه د مجلس نه دلته رسول الله مبارک دعا کی ابو هريره کور تمنډي وای لارې کې خلق ونی سچ ابو هريره تو خود دمر فقیر عاجز مسکینہ اور شریف انسان ہے چتا نہ بولی چلتے مدینے پہ بازار کے نہ پہ گلے کسے کے کا اچت قدم اور تیز قدم چلتے دے رسول اللہ مبارک دے ادب پہ وجہ دے اغسط تنن منڈ والے ہوئے یہ خلق ما پری کی دے زنن لے ونیما گورم چه نن زمخ کی کور ترسما او که زما دے خوک پیغمبر دوا زما دے مور پہ حق کے مخ کے دس کار کی صرفہ مبارک مند ناستے او رسول اللہ مبارک تطولو کے چکم اول صحابہ بناستو ساملا نو آگے کی ابو ہریرہ سے بوماؤ ذکر چی داخل راوی دے او چکل حضرات محدثین ہوئی عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو ہریرہ تبر امتیازی شان داؤم حاصل نے چی دا اخبر نم عبد الرحمن دے ویورا زما دے پیشوگانو سر بددلی زیادے مینا محبت کو وی پدے ترخونو کے میں پیشوگان پٹکلی دا سے کسی کرا روانم سامنا نگورم نو رسول اللہ مبارک تشریف راو واہ ابو ہریرہ ستا دا قسمت سنگ خکولے دے چستا ستر کے دے رسول اللہ پہ مخمان دے پری ہوتی دی او دے رسول اللہ مبارک ستر کے ستا پہ مخ پری ہوت لے قربان صحابہ دے تاسولا ندیوی سر شرم نا او دے حیانا لار میں بدل کرنا مخ کت لیشم نا رستت لیشم تاسو من خو کرتبی کون کنا استادانو سر وہ اشلے کنا سخوٹو دا غرونا مخ ہے بچو دا استادانو ما استادو شاندر دکا کلاسونو کی لستی دی اور آگل دی آگا الادہ خبر ہے چستاسو پو عیوب مانتے اگو پردے واچی وہ اشلے کنا ستاسو غلطیانو مانتے صرف نظرو کی چی شمپوشیو کی لیکن دا مطلب نہ دے چی استاز تستا دے غلط ہے پتہ نشتے یا پتہ احساس نشتے کتاب بھی خوب پتہ احساس نہ دے استاز تشتے نو ابو ہریرہ سے وینا مخ کتلیشنم نہ رستو تلیشنم سر میں دے شرم نہ غش نیچے رستو کتلم نو رسول اللہ مبارک آوازو کہ یا اباہر پیشوگانو پلارا دے خوالا اترے گا ہوش لے کے نا نو احادیثو کے جس سمرا نم رازی نو اگر ابو ہریرہ پا نم رازی عبد الرحمن پا نم مانتے ندے ہاں استادان تاستا بیا مقدمے کی علو لئی چھ بے دو اصل نم داؤ لیکن دے رسول اللہ مبارک چھ والا کلا دے خلی مبارک نا اگر جملہ وطلا نو قیامت تر سارا پوری عبد الرحمن نا ابو ہریرہ نم نیاغو پا نم مانتے سمرا خلق دے نیاغو پا نم مانتے سمرا مدرسی و جمعتونے دے دا عزت و برکت چاورک نبو ہریرہ سے وہی ہوئی اور سے ادھر سے ناستو مخامخ لگا سنگا عبارت لستلو والا تعلیب مخ کے ناستی اخبر شیخ تا استاذ مکرم تا وزدہ سے ناستو رسول اللہ مبارک تشریف راونا ادھا سے طول ادھا سے اوکتلن قربان صحاباؤ چھ بستاسو مانتے دے رسول اللہ مبارک دستر کی لگی دل میں با آگا نزے وزبا پا دے انتظار کے ناستوم چھ رسول اللہ مبارک تشریف راوڑی او زا نیاغودا شند مبارک اخوزی او زبا زرک کی کتا کماغا بدے دا با تیار ناستو اس خو من کتاب کو لاو کڑی کا نا عبادت تم کو لاو کڑی کتابوں کو لاو کڑی استاد سبق بھی ہوئی لیکن سوچ زمان کا بل جائے گی لیکن دے ابو ہریرہ سے پتہ رسول اللہ مبارک اگر شند مانتے نظر ہو چیدہ شند خوزی میں پکمے تغیر یو شے نقل کرے دے یو ادائے دخ کر دا اور عملی جن دے تیر کرے دے نوی رسول اللہ مبارک تشریف راوڑا دا سے طول ہوتا ہے دا سے اوکت لستر کے مبارک دا سے ہوار ہونے ایما
سترګې کته کړې وې داسې پریشان و. رسول الله مبارک ما ته فرمایل چې ابو هريره ما وی جی یا رسول الله. لیکن تاسو ته چې استاد جی وایي چې بچیا ولې نو تاسو جی استاد جی دا مسله. رسول الله مبارک ورته فرمایل ابو هريره ستا په مخ باندې نن د خوشحالۍ د خندا د مسکراهټ هغه کیفیت نشته. ولې زما سترګو نه اوښکې روانې شته. رسول الله مبارک زه رامخکې کړم ځان سره یې نږدې کړم. ابو هريره ولې وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله سره او تا سره زما ډېره زیاته مینه ده او د دې نه بعد د الله په حکم مانته او ستاسو د تعلیماتو په سوري کې زما د تاسو نه بعد بیا خپل مور او پلار سره مینه ده. یا رسول الله پلار خو مې نشته، مور به مشرکه ده او مال روزانه تقیبی وخلالا بیزت قیلالا چې یا د رسول الله هغه دین او شریعت پریدا او یا ما پریدا. یا رسول الله نن خو مور او بی تکولم بیزت بی کړم دکې را راکړه چې هغه پورې به کور ته ناراضي زما کور ته چې سو پورې تا رسول الله او دین نه پرېخه یا د هغه شا یا زماش پریشان هم غم کې چې دا خبره رسول الله مبارک واورېدلې. رسول الله مبارک ورته مسکې شه ورته فرمایي چې ابو هريره دا خو استاد د مور او د زوی معاملې ده دې کې زه څه وکړم. نو دی ورته فرمایي چې یا رسول الله زه دا نه وایم چې ته ما سره لاړ شه زما مور ته تبلیغ وکړه، زما مور ته د اسلام د حقانیت دعوت ورکړه، زه دا ستا ته دا تکلیف چلته نشم رسولی. ابو هريره څه وکړم؟ یا رسول الله د رحمت مبارک دا لاسونه خو اوچت کړه. رسول الله زما دا یقین نه زما دا ایمان دی چې تا په کعبه کې چې د عمر د پر الله سوچت ک خدای ستا لاس خالی واپس نه دی لوټاو کړ. د بدر په میدان کې چې تا رب ته سجده وکړه الله د بدریین 313 تا د زرګاو مقابله کې الله هغه ته فتح ورکړه. زما دا یقین دی زما رب چې عمر لستا په دعا باندې هدایت ورکولی شي د ابو هريره مور له هم ورکولی شي. رسول الله مبارک چې د خپل د جانثار وفادار شاګرد د جذبه وکتله او سترګو نه روانه اوخه وکتلې خفقان یې وکته نو محبوب نه خفقان د ابو هريره هم برداشت نشي. نو د کائنات سردار د رحمت د لاسونه داسې اوچت کړه چې اوچت یې کړه نو ابو هريره سے پمندش پاسه د مجلس نه دلته رسول الله مبارک دعا کی. ابو هريره کور تمنډي وای لارې کې خلق ونی سر چې ابو هريره تو خو دمر فقیر عاجز مسکینا او شریف انسان چې تا نه پورې چلتے د مدینه په بازار کې نه په گلې کوسه کې تا اوچت قدم او تیز قدم چلتے د رسول الله مبارک د ادب په وجه نه دی اغست. تنن منډه ولې وای خلک ما پرې کې زنن لیوانه ما ګورم چې نن زمخ کې کور ترسما او که زما د خوب پیغمبر دوا زما د موت په حق کې مخ کې دس. ابو هريره سی وایي چې کور ته لاړم ول مې وټکاو دنه आवाज راغی څوک ما به مور استا بچي ابو هريره ما وی دی مور هغه لهجه چې ما واورېدله نو د هغې د لهجې هغه انداز بدلو. وی زه پوه شنم چې زما د خوږ پیغمبر د دعا هغه غشې په نښې باندې ولګېده غشې په نښې ولګېده. وی بچیه لږ صبر وکړه. وی ور مې چې کلاو کړه وی لږ ساعت نه بعد ما د ور کې داسې غوږ مې دننه کړه داسې اورم نو دننه د لمبا آواز راځي. زه پوه شلم چې د رسول الله مبارک دعا زما د مور په حق کې قبول نشله
چې مور راته ورکړو لاړ کړو زه ځان سره جوخ کړم او ما محسوس کړه چې زما مور اولمبل او په مخ باندې هغه د اوبو هغه آثار باقي وو. ما ته وی چې ابو هريره دا به هم څه ژوند دی چې هغه د رسول الله مبارک د قدمونو نه خالي وي. ما خوږ پیغمبر څخه بوزه ابو هريره په خندا او په خوشاله رسول الله مبارک ته حاضر شو. رسول الله مبارک ورته دا دعا وکړه چې خپل زما صحابه خپل مور او پلار د پاره دا دعا دی الله نه هر وخت غواړي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وښله کړه دا هغه ابو هريره صاحب دی. نو ددو روایات حضرت شیخ نقل کړ دي په فضائل ذکر کې وی الله تعالی څومره چې د ذکر مجالس کیږي یو سړی انفرادی کی کہ اجتماعی مجالس کی نو اللہ تعالی فرشتے کو دے کائنات کی گرزی منگا ہوتا سو بازار کے خیٹو دے پارا گئی اور فرشتوں سره جو کہ خیٹ نشتے کنا نفس نشتے دے اغو خوراک چے کم دے اغا دے اللہ نم دے اغو خوراک دے اللہ ذکر دے اللہ عبادت دے وی اغا کائنات کی گرزی او چې کومه غلې کوسه خانقاه مدرسه جمعات ذاکرین و مجلسی نور ته تداعی کی حلمو ذره ده زمونږ د خوراک زید اسکلو زینن پیداش او فرشتي چې کوم ده کې خالی زی التکینی دا زیدک کی حدیث کې راځي چې اسمان پوری دا فرشتي قطار جوړ کی اسمان پور ټول خلاقه کی او کله چې دا مجلس د ذکر برخاشي نو الله تعالی د فرشتو ته وایي چې اے زما نورانی مخلوق فرشتو تاسو گواشه ما د دې ټول ذاکرین او بخشش او مغفرت وک. هغه ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله دې کې خو باز خلک تماشې راغلي بعض خلق سرکاری فرشتے پکیوں ہوئے چې یره پیر صاحب زیر روان دی پتہ نشته سبا چې زمون خلاف څه خبره ونه کی هغه ډایری لیکل نه پکې راغلیو سسنه مختلف دلیل راغلیو پکې الله وت فرمایي چې گواه اوسئ چې داسې خوش قسمت مجلس والدی چې د دوی برکت ما به اغوبي بخشش او مغفرت سبحان الله. نو دی الله ذکر استکای اللہ ذکر ازدکر او چې دې ازدکولو نه بعد بیا دې هغه کولو چې کوم لذت به تاسو اوچت کړئ نو هغه به بې ازدکولو نه اوس یو سړي ګاډي چلول زده کړی نه خو ځان به وجني بل نه به راچي که نه او چې کله کنډکټر شو دی ډرایور نه کنځلې واورېدلې خلکو نه بدې ردې واورېدلې دوړې خچنې کپړې پکې خرابې خچنې کړې او گرمی دھواں ٹیر لاندے کو لاوا دار کوا زانے لت پت خراب کا او اغین بات چی بیا اغا کل ڈریور شنو سا خیال دے زان با بچ کی استاز باشی نو دغا رنگے چی کل تاسو ما دے اللہ ذکر ازدک دے مجلس تا پخپلا بھی رازے پا شوق رازے پا من رازے پا محبت رازے او ځان سره خپل نور ملګری هم راولئ که چا یو ستاسو په وجه دی الله نوم زده کړ ستاسو د ژوند هغه مقصد به الله پوره کړي. وښنه کړه د دې لپاره د الله ذکر په کثرت سره کوئ او زده کوئ. الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. ان شاء الله وخت هم کم دی بیا به ان شاء الله سو وخت کې حاضری کوم او الله دې حضرت دامت برکات من علیہ پر جون کے عمر کے ډیر برکت واچي. ماشاءاللہ زمون د حضرت سلسله ټول کار په دې علاقې کې خپل پر سر غست دي او ماشاءاللہ ډیر کار الحمدللہ الله علمی لحاظ سره بھی روحانی لحاظ سره بھی سیاسی اعتبار سره بھی الله د علماء دیوبند چې څومره قانون دي مشن دي الله دو
تکمیل لپاره هغه ټول کارونه لپاره وقف کړی دي. خدای تعالی دې نور برکات ورته نصیب کړي او بیت کوي راځي دونه او الله نوم یې زده کوي نور مرګري راولای دې مجلس ته چې هغه ته هم فایده کیږي. الله دې زما او استاد ټول د حاضری قبول او منظور کړي.